رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ په پل صراط باندې یو شهید به تیریږي یو عالم به تیریږي. کوم شهید؟ چا چې د خپل سینې په وینه باندې د اسلام د ګلشن اوبه خور کړی و، چا چې خپل بچي یتیمان پرېښي وو لیکن د رب دین ښکته کېدو ته نه و پرېښی، چا چې خپله بیبي کونډه کړې وه لیکن د الله دین ښکته کېدو ته نه و پرېښی، هغه شهید ته حکم کېږي زه جنت ته داخل شم. دغه عالم ته حکم به وشي ودرېږه، نن ورځ تا ته موږ یو اعزاز درکوو، نن ورځ ودرېږه، ستا د خاندان هغه خلک چې په حالت د ایمان کې د دنیا نه راغلي وو، د ګناه خیرې ورباندې لګېدلی وو، نن د هغې د وجې نه د هغوی دپاره د جهنم فیصله شوې ده. نن ورځ ودرېږه، دغه خلکو سپارش وکړه، هغه د ځان سره د جهنم نه راوباسه، هغه د ځان سره جنت ته بوځه، بیا جنت ته لاړ شه. علما فرمایي دا به څوک وي؟ دا هغه خلک دي چې د ده تسلي یې کړې وي، حوصله افزایي یې کړې وي، د ده سره تعاون کړی وي، د ده سره ملګرتیا کړې وي. دا که د ده خاندان هغه خلک وي چې د ده حوصله شکني یې کړې ده، کله ملګرتیا د دغه حافظ سره، د دغه طالب سره، د دغه قاري سره نه ده کړې، دا که د ده خاندان کس ته هم د ده سفارش به نه کوي. هسې تاسو اندازه ولګوئ، دنیا کې کله پولیس دې ونیسي، جیل ته یو سړی بوځي، د هغه ځای نه عدالت کې پیشي وشي، عدالت تاسو د ماشومان چوپ شئ، شور مه کوئ. کله دې بیا عدالت ته پیش کړي، عدالت وایي 80 کاله او 10 کاله قید شو، بیا په دې حالت کې د جیل ته لاړ شي، د هر طرف نه مایوسه شي، په دې وخت کې د تورو تنبو شاته ستا یو څوک رشته دار راشي، ستا یو څوک دوست راشي، په دغه ځای کې ستا سفارش وکړي، تا د جیل نه رها کړي. محترمو، دنیا کې موږ د دغسې خلکو ډېر لوی شکریا ادا کوو، د دغسې خلکو ډېر لوی احسان منو، لیکن محترمو تاسو که غور وکړئ، دا د دنیا جیل دی، دا د دنیا قیدخانه ده، د دنیا جیل او قیدخانه به کم از کم په مرګ سره تا پرېږدي، د دنیا تکلیفونو نه به ته په مرګ سره خلاص شي.